قدرمنو عموما به تاسو اورېدلي وي چې کله د واده څه وخت تېر شي نو بیا د ښځې او د خاوند په منځ کې داسې حالت مخې ته راشي چې بیا د ښځې کوروالي ته زړه نه کېږي، نو د ښځې خاوند سره مینه هم کمیږي. نو هغه کوم حالت وي چې د ښځې خاوند سره مینه کمیږي، او بیا په دې کې داسې کوم یو خاص مخصوص څیز وي چې هغې سره د ښځې خاوند سره مینه زیاتېږي، یا د ښځې بیا خاوند سره مینې کولو ته یا کوروالي کولو ته زړه کېږي. تاسو سره ډېر پټ رازونه، ډېر پټ معلومات شریکوم. مهرباني وکړئ د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. په دې ویډیو کې به تاسو د داسې تفصیل نه خبر شئ چې تاسو به تر اوسه پورې د داسې معلوماتو نه یې خبر شوي. قدرمنو، دا خو به تاسو ته هم معلوموي چې ښځه او خاوند دا یوه حلاله رشته وي، خو ځینې وخت کې د غلط فهمۍ له وجې د دواړو په منځ کې فاصلې دومره ډېرې شي چې بیا د ښځې کوروالي کولو ته یا خاوند سره مینې کولو ته هم زړه نه کېږي. نو ما تاسو ته وویل چې دوه داسې کارونه دي چې هغه کول ډېر ضروري دي، او هغې سره به ستاسو په منځ کې مینه سیوا شي. په دې کې لومړی کار دا دی چې کله هم تاسو ته داسې حالت مخې ته راشي، تاسو کوشش وکړئ چې د ستاسو د مېرمنې کوم څیز ډېر خوښ وي نو هغه ورته راوړئ. یعنې کوم د خوراک څه خوښ وي یا بل داسې تحفه چې هغه پرې خوشحالېږي نو هغه څیز ورته راوړئ، او ورسره د ښځې صفت وکړئ. نو په دې سره ښځه یقیناً چې ستاسو سره مینه نوره هم زیاتوي او ستاسو هره خبره مني. دویم په دې کې چې یو ډېر ضروري څیز دی هغه د مینه. زیاتره خاوندان خپلو ښځو سره جنګونه کوي، کنځل ورته کوي، نو داسې هېڅکله مه کوئ. مینه یو داسې څیز دی چې هغه د ښځې په زړه او ذهن کې یو داسې بټن ده، یو داسې آله ده چې په هغې سره تاسو سره مینه د هغې نوره هم زیاتېږي. ځکه که تاسو مینه وکړئ نو ښځه به هم تاسو سره مینه وکړي، خو که تاسو مسلسل د خپلې مېرمن نه نفرت کوئ، هغې سره دغسې کارونه کوئ چې د هغې مور پلار کنځئ یا بل داسې څه کارونه مخې ته راځي، نو داسې مه کوئ، بلکې خپلې مېرمنې سره مینه وکړئ. کله هم چې تاسو خپلې مېرمنې سره مینه وکړئ نو ستاسو ترمنځ به ټولې فاصلې ختمې شي او یوازې مینه به پاتې شي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ضرور درسره زموږ چینل هم سبسکرایب